دا غیر هم دی رقیب خو فلم کتل لازمي دي د فلم نه مخکې نیګیټیو رای کول یا داسې په پوسټر باندې کراس راخل مطلب دا به داسې لکه چې تاسو وایئ چې ما سره بد کوئ زما فلم سره بد کوئ په دې کې زه او ارباز موږ دواړه وایو چې هیروګان یو د خپل مقصد دپاره زما دپاره کمال دا دی چې کله 2 غنټو دی کله 3 غنټو فلم دی زه ته یو سیکنډ لا خوا شوی دی د پردې نه السلام علیکم ګرانو کتونکو زه جهانګیر خان ستاسو په وړاندې زما یو فلم را روان دی او هغه څه ډېر زیات په بحث کې راغلی دی د هغې نوم دی رقیب خو زما فیډریشن دی او څه ملګري داسې دي چې هغې شاید ما سره بې انتها مینه کوي بې انتها مینه به راسره کوي نو هغې دا خبره مایل کړې ده چې دې فلم کې جهانګیر ویلن دی او موږ د دې فلم بایکاټ کوو نو په دې فلم کې ویلن زه نه مطلب زه پکې یو بزنسمین یم د دې فاینانسر یې هغه د دې فاینانسرانو سره اکثر د اکټران بوک دي که نه که میل دي که فیمیل دا ټول دې سره بوک دي او دې سره بیا دغسې فاینانسر دا ټول ورسره راځي لکه څنګه چې آرټسټان دي دغسې ورسره فاینانسران دي یو بله پیسه ورکړي بله بله پیسه ورکړي د شعر دپاره دا په هغه موضوع باندې دا فلم دی په دې کې زه او ارباز موږ دواړه وایو چې هیروګان یو د خپل مقصد دپاره زما خپل مقصد دی د هغه خپل مقصد دی زما فین ته چا ویلي یا جهانګیر پکې ویلن دی زه خپلو هغه دوستانو هغه ملګرو ټولو ته وایم چې زه پکې ویلن نه یم دا فلم چې تاسو وګورئ او دې فلم کې مطلب زما دپاره کمال دا دی چې کله 2 غنټو دی کله 3 غنټو فلم دی زه ته یو سیکنډ لا خوا شوی دی د پردې نه مطلب د ارباز پکې ځي راځي نور پکې ځي راځي ټول خو زه سټل د کیمرې مخامخ یم مطلب ټول فلم زمانه غیر چاپېره تاویږي او زه ځان سره چلوم هم زه ځان سره ځم هر کردار ما سره رواني نو دا ډېر ښکلی او ډېر ښه فلم دی خو خدای خبر چې چا زما هغه ملګرو په ذهن کې دا خبره کېروله چې جهانګیر پکې ویلن دی او دا به ډېر دغې او دا به داسې او دا به داسې نه فلم چې وګورئ د هغې نه پس به خپله رایه راکړئ خو فلم کتل لازمي دي د فلم نه مخکې نیګیټیو رای کول یا داسې په پوسټر باندې کراس راخل مطلب دا به داسې لکه چې تاسو وایئ چې ما سره بد کوئ زما فلم سره بد کوئ ولې چې زه په یو فلم کې یم نو کا فلم د هر شی خو بیسیک هغه فلم زما یا چې زما کوم هیرو دی د هغې یا چې زموږ کوم کاسټ دی د هغه کاسټ فلم صحیح ده که نه بیا زه خو اکټر یم مختلف کردارونه کوم هر قسمه کردارونه کوم که ستاسو یاد چې ما یو فلم کړی ګل سورې په هغې کې مې د خواجه سراج کرکټر کړی خو دا هم د الله کرم دی چې د هغې نه باوجود هم تاسو هغه فلم دومره خوښ کړی او زما هغه کرکټر هم دومره خوښ کړی و هلکه ډېرو خلکو منې کړی وم چې یاره دا د خواجه سراج کرکټر مه کوه جهانګیر صاحب ستاسو فین به څه وایي خو ما به هر چا ته دا ویل چې نه انشاءالله زه به دا کردار دومره مضبوط کوم چې زما فین ته به صرف په پوره فلم کې زما کردار یاد پاتې کېږي او د هغې نه باوجود چې تاسو بیا کوم ما سره مینه کړې وه هغه فلم ته د هغې ګانا زه به رنګاډېږم تقریبا په هر واده کې په هر حجره کې هر څوک یې کوي که نه دا به هغسې یو فلم دی خو نیګیټیو خدای خبر چې چا دا یو سوچ کړی دا یو خبره ایښتې ده د هغې به هم خیر پته ولګي معلومات به وشي چې چا دا خبره کړې خو دا داسې نه ده زه بیا خپلو فینو ته وایم بیا خپلو ملګرو ته وایم بیا خپل کلب والو ته وایم چې ګورئ که ما سره مینه کوئ نو اول به دا فلم ګورئ د هغې نه پس به رایې ورکوئ هغه تصویر باندې چې کوم کراس دی هغه ته چوت کوئ صحیح شوه زنده باد